روسیې د امریکا په ضد د افغانستان ملاتړ ته راودانګل. روسیې د طالبانو حکومت ته د هوایي چورلکو په تړاو د ملګرتیا لاس ورکړ. دا چې روسیه د هوایي ځواک په باب د طالبانو سره څه ډول همکاري کوي او څنګه یې د امریکا په ضد طالبانو ته د ملګرتیا لاس ورکړ. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. روسي کمپنۍ د افغانستان د څرخکو ترمیمولو او د تکنیشنانو روزنې ته تیاری وښوده. د روسیې د کوچنیو هلیکوپټرو د ترمیم کمپنۍ د افغانستان دفاع وزارت ته د افغانستان د څرخکو د ترمیم کولو او د افغان تکنیشنانو د روزنې وړاندیز وکړ. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي د روسیې د ویرټیکل ګروپ شرکت او د کوچنیو څرخکو د ترمیم کمپنۍ مسؤلانو نن چهار شنبه له عبدالکبیر سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې حاضر دي د افغانستان د دولت خرابې سوي روسي څرخکې ترمیم کړي او له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره تخنیکي عامله وروزي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسي کمپنۍ د مسؤلانو څخه مننه وکړه او ویل چې په افغانستان کې اوس بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر سوي ځکه چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ سوی دی. افغانستان ګڼ شمېر روسي هلیکوپټر لري چې ځینې یې د پخواني شوروي اتحاد د وخت دي او یو شمېر نورې د افغانستان تیر حکومت له روسیې او اوکراین څخه رانیولي. همداراز هند څو روسي څرخکې افغانستان ته ورکړي خو اکثره روسي څرخکې د پرزو د نشتوالي یا د کوچنیو تخنیکي ستونزو له کبله ولاړې دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. تاسې د روسي دولت د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.